تازه خبر طالبان وایي د وردګ ولایت جلریز ولسوالۍ مو ونیوله. د افغانستان د پلازمینې کابل ګاونډ ته له وردګو راپورټونه وایي چې د دغه ولایت جلریز ولسوالۍ د جمعې په ورځ د طالبانو لاسته ورغله. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد هم وایي چې د ولسوالۍ مرکز او امني قومندانۍ طالبانو ته لاسته ورغلي او دوی ته په لسګونو سرتیري هم تسلیم شوي دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویان طارق آریان بیا وایي له ولسوالۍ څخه افغان ځواکونو تکتیکي شاتګ کړی دی. خو د افغانستان د دفاع وزارت ویان روح الله احمدزی له BBC سره خبرو کې که څه هم د طالبانو لاسته د ولسوالۍ ورتلل نه تاییدوي، خو وایي چې د جلریز خلک دي پر حکومتي ځواکونو باور ولري ډېر ژر به هلته حالات عادي شي. افغان ځواکونه د جلریز لپاره منظم پلان لري. په جلریز کې پرون او نن طالبانو ته درنه مرګ ژوبله اوښتې ده. موږ له پوره دقت نه کار اخلو چې خلکو ته مرګ ژوبله ونه رسیږي. په دې برخه کې دښمن د ولس د مرګ ژوبلې اصلي سبب دی. خو د وردګ ولایت د ولایتي شورا غړي شریف الله هوتک له BBC سره خبرو کې وایي دا ولسوالۍ له 5 ورځو راهیسې کلابنده وه او پکې سرتیري اړ شول چې طالبانو ته تسلیم شي. حکومت ورونه رسید 9 بجې ولسوالۍ طالبانو ته لاسته ورغله. طالبانو ته 15 سرتیري هم تسلیم شوي دي. طالبان اوس ټول وسایط له ولسوالۍ څخه وباسي. لیدونکو په دې هیله چې دا مطلب به مو تر پیل لیدلی وي. که مو دغه ویډیو خوښه شوې ویډیو لایک کړئ او چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا ښه وخت.